دې بوټي کې چنچڼې ناستې دي اوازونه کوي، تاسو بیا اورئ که نه، ډېر ښایسته خوند کوي، غټ ښایسته مزېدار اینه پرته ده. الله دې خیر وکړي چې څوک چاوالي دي که څه حساب شوی دی، ځکه دلته توریان دي که نه، دا توریان دومره ظالمان دي. موږ بهر ځکه نه شو راوتلی او بیا سهار وختي دي ګرین ریاض په نوم باندې چې دی نو ځای په ځای باندې مزرې جوړې کړلې پارکونه او دا بوټي ځای په ځای باندې نالی، دا ښه خبره ده ځکه چې دلته ماحول یعنی موسم به ورسره ډېر زیات بهتر شي. او تاسو ته چکر در کوم اخواته انشاءالله. دا اشاره ده او دې ځای کې دا شهر پارزخ دی، دغه سیټ طبیعي څه ده ثنیه ده. السلام علیکم جی، څه حال دی؟ امید کوم چې ټول به راته روغ جوړ یو. سحر وختي دی 5 بجې دي د سحر، دا زه تاسو ښه یم د ریاض د سحر او ښکلي منظرونه. نو دې سیټ ته نور په راختلو باندې سحر وختي دی او ګاډي مو لاړ دي، خلک بالکل ودري خاموشه دي، بس صرف د ایسیګانو د موکیفونو اوازونه قرته راځي، نور مکمل بېغمه خلک ودري. ځکه چې نن د خیالي ورځ ده نو سرکاري چوټي ده، کوم چې سرکاري دفترونو ته ځي یا سرکاري ځایونو ته ځي که نه نو هغه خلک زیاده تر ودري، نور مزدوران خلک چې کوم دی نو هغه وځي او د اختر په ورځ باندې هم چوټي نه کوي. دې سیټ مې راوستلی او دا ځای راته ښه ډېر ښایسته او مزېدار ځای دی، زما خپله باندې ډېر زیات خوښ دی دا ځای، اگر چې دا زاړه کورونه دي باندې یو مزېدار کور په کار او بیا هم دا زوړ ځای دی او دا وګوره څومره اوچت دی روډ نه، دا غر دی د پاسه او په دې غر د پاسه دا کور ساز چې دې ځای کې ناست دی که نه غټ خوند کوي. دا ښکته راپړوی کوزې شوي دي، نو داسې ښکته کوزېږو او تاسو ته چکر در کوم اخواته انشاءالله. دا اشاره ده او دې ځای کې دا شهر پارزخ دی، دغه سیټ طبیعي څه ده ثنیه ده. دا طریق مدینه روډ دی او دا روډ چې دی تقریبا 2.5 کاله پورې دا بند و، دا طرف مکمل. او دا ولې بند و؟ ځکه چې دا ځای نه دی وګوره دې باندې ټول کار شوی دی که نه، دا مکمل بند و او دې لپاره بند و چې دې نه د لاندې ټوله میټرو تللی ده، دا ټوله د میټرو ایریا د دې کې لاندې دې سړکونو لاندې میټرو تللی ده، یعنې دلته پټه میټرو تللی. دې ځای باندې زیات کورونه و دلته، خو هغه کورونه یې ګزارلي و له اوله کې تقریبا 2020 خبره ده چې هغه کورونه ټول ګزار کړه. نو چې کله یې کورونه ګزار کړه نو بیا ورته چا وویل شریکه تاسو خو تبایانې وکړئ، دا خو زوړ ښار دی او که دا میټرو تاسو بره په ځمکې د پاسه بوځئ نو دا بیا تاسو له غټ نقصان درکړي. د دې وجې نه هغوی بیا داسې وکړله چې بره کار یې پرېښود او د ځمکې نه لاندې شروع وکړله. نو دا ټوله چې کومه ده که نه دې زبانین دا بوټي نوي نال کلي دي، دا کار هم نوی شوی دی، نو په دې زبانې بیا ټوله لاندې میټرو تللی ده. د بته کې چې څومره تللی ده میټرو دا ټوله لاندې په ځمکه کې تللی ده، تقریبا 20-25 میټره لاندې، بلکې د دې نه هم سیوا ما یو ملګري موږ پکې کار کوو نو هغه ویل چې ډېره لاندې تللی ده. نو دا یې غټ بچت وکړو، یعنې دا کورونه ټول ګزارل، یعنې دا ځینې خالي دي، دا ټول دا ګزارلي وه هغه وخت کې. ډېره اینه پرته ده، الله دې خیر وکړي چې څوک چاوالي دي که څه حساب شوی دی، ځکه دلته توریان دي که نه، دا توریان دومره ظالمان دي. موږ بهر ځکه نه شو راوتلی او بیا سهار وختي دي، دا ظالمان چې کله هم دغه کوي که نه نو سهار وختي کې کوي او یا د شپې څه ټایم کې داسې کوي چې کله ته یوازې که نه دا وګوره د کوم ځای نه د عین را روانه ده، چړې ورسه ورڅه دي او په چړو باندې بالکل خلک وایي اسره د باندې نه کوي، یا به پیسې ورکړې موبایل به ورکړې او که نه بیا دغه حالات دي. وګورئ دې ځای کې دا ډېره پرته ده. بس موږ هم چې داسې حالات ووینو که نه بیا هم ویډیو ته زړه نه راځي چې بهر وځو چېرته ویډیو وکړو، ځکه چې حالات ډېر زیات خراب دي د دې توریانو د لاسه. دا د میټرو دغه دا د میټرو انټرنس دی، په دې باندې ښکته خلک ورکوزېږي میټرو ته، نو دلته سټیشن دی. الله صفا سوتره ماحول دی ښایسته. د دې سیډه د دې سیډو ته هم لار ورکړي، د هغه سیډې دا دننه پکې دې کې دا دننه چې کومې دي که دا پکې پړوی هغه الکتریک سیړۍ لګېدلي دي ښکته پکې کوزېږي خلک، او دې طرف ته دا چمن کبل یې نالکلي دي چمنونو دپاره. نو ماشاءالله ډېر ښایسته ماحول یې جوړ کړی دی، خو بس
یاره پکې صرف د توریانو ده. خوشي خوشیه ده، د دې وجې نه څوک راتلی هم نه شي، ځکه چې دغه شانې حالات خلک وي، نو بیا څوک راوځي. سحر وختي کې د سعودي عرب ډېر ښایسته نظارې، ځکه چې موسم بالکل تر او داسې ده چې بیا لږ ټیم تېرېږي که نه، نو موسم دومره ګرمېږي چې د سړي بهر ته راتلو ته زړه نه کېږي. ماشاءالله دا وګوره ټیم ته لا نور هم نه دی راختلی، بس نور په څي روانې دی او دې باندې یا جاز تللی دی یا پته نه لګي، داسې دا پټه جوړه شوې ده که نه. ډېره ښایسته او ښکلې نظارې دي. زه داسې مخکې ځو، تاسو ته ښیم چې مخکې نورې څه نظارې دي. دا مزدوران روان دي، اوس څوک انتظارونه کوي، څوک روان دي په خپلو ډوټو باندې. دغه ځای کې مې دا خلک ولاړ دي. یو ځای یم چې خوشحانۍ ګرځم، لوپر یم لوپر. نور دا خلک ټول روان دي خپلو کارونو لپاره. مخکې وځو په دې زړو کوڅو کې او په دې زړو کچرو کې دا زاړه کورونه دي ټول د خاورو. هغه مخکني اویا اتیاو کالو مخکې چې کوم غریبۍ کورونه، نو هغه کورونه اوس هم شرع ځای په ځای باندې، خو بس سعودیان ته بهر وتلي دي ماشاءالله. اوس په هغو داسې بنګلې جوړې کړي دي، الله ورله ترقي ورکړې ده، پیسې ورکړي دي. نو دلته اوس راځي هم نه، دلته ټول خارجه خلک پاتې کېږي، کوم چې د مزدورو دپاره راغلي دي. دا مو هغه د میټرو ایریا ده، په هغې باندې بس پورته را روان یم، د ګالو کې راووتم پکې. نو دې ځای کې چې وو که نه، دلته کې هم زیات غټ مارکېټ و، دوکانونه و او کورونه پکې هم و، دغه څانې کچه کورونه و، لکه څنګه چې ما تاسو وښودل که نه پخواني، دا ټول یې وران کړي وو. خو چې کله ورته پته ولګېده چې یاره دا خو زموږ غټ نقصان روان دی، غونډ بازار تباه کېږي، نو بیا یې خپل تاوان وکړو، ځکه چې په دې ځمکه کې دا ټول غر دی، دا ریاض او دا ایریا چې دا ټول غر دی. نو د دې وجې نه بیا لاندې کاروایي شروع کړله، خو بره راونه ختل. نو دلته ډېر آبادي و، بس چې هغه دوی خرابه کړې ده. ماشاءالله دا واښه دي، شرغه راته ښکاري، ډېر زبردست ښایسته ولاړ دی. خو دا بیا ډېر زر خراب شي، ځکه چې موسم پې ګرم را روان دی، او چې کله پې دا موسم ګرم راشي، نو دا په خپله باندې بیا ځای په ځای باندې به وچي. دې کې دا نوې کجورې نالې کړي دي، دا خو صرف یاره ډیکور لپاره نه دي، بلکې دغه دانې پکې هم شوي دي وړې وړې، او دومره حفاظت یې ولا کړی چې ګرد چاپېره دا سیخان یې تاو کړي تارونه، چې یاره ځای په ځای باندې ودرېږي. نو دې خلکو هم اوس په بوټو باندې ډېر زیات کوشش شروع کړی دی، اکثر ځای په ځای باندې بوټي نال کړه، ګریاز په نوم باندې چې دی، نو ځای په ځای باندې مزرې جوړې کړي دي، پارکونه، او دا بوټي ځای په ځای باندې نالي. او دا ښه خبره ده، ځکه چې دلته ماحول یعنی موسم به ورسره ډېر زیات بهتر شي. نو تاسو هم د خپلو بوټو ډېر زیات حفاظت کوئ، ځکه چې کوم ځای کې بوټي وي که نه، نو هلته بیمارۍ نه وي، هلته ابو هوا برابر وي، هلته موسم ښه وي، بارانونه کېږي. دلته چې دا خړې خاورې دي او دا دومره ګرمي ده، دا د دې بوټو وجه ده. موږ به داسې وکړو چې راتاو به شو، دې طرف ته ټرن والو او په دې سایډ باندې ولاړ شو، ځکه چې بیا راته لاره اوږدېږي. داسې چې لاړ شو په دې روډ باندې مخکې، دا هم د هغه طریق مدینه ده، کومه چې تاسو ما د میټرو لاره ښودلې وه، نو هغه سړک دی، او مخکې دې ځای کې بیا سوقله هم دی. نو موږ ورته دې سایډ ته خپل ټرن والو، زه به دې سایډ نور راښکاره شو، دا تاسو کتلی شئ، او ډېره ښایسته نظاره ده د نور. او دې طرف ته په دې حساب پوه نه شوم چې دا څه پارک دی که دا څه حساب کتاب دی، ډېر غټ ځای جوړ کړی دی او ځای مزېدار دی. د دې طرف ته ډېر زیات نه یم راغلی، خو ډېر زیات مزېدار دی. او دا پکې سرانۍ کوتره ده، موږ چې ورته کرکوړۍ وایو، دلته ورته کوترې وایي. ګوره دا پاڅېږي هم نه، زما نه هېرېږي هم نه، ولې چې امن دی، څه دې ځای کې ناستې دي. نو د امن کوم ځای کې چې امن وي، نو هلته بیا عام زندسر چې که نه، هغه ټولو ته امن وي. صرف او صرف دغه توریانو د لاسه بدامني ده، که خدای تباه او برباد کړي. والله د یېرې ترې راوتلی څوک دي چې یاره نور ریاض او سعودي عرب ماشاءالله الله دې آباد لري، ښکلی ځای دی، سړي پکې هسې زړه خوشحاله وي. سړی چې مسافر وي نو خامخا څه نه څه لږه تکالیف هوته وي، خو د نور ملکونو په دغه باندې وګوره نه پاسي، د نور ملکونو په نسبت باندې سعودي عرب چې دی نو ډېر ښه دی، الله دې آباد لري. دې بوټي کې چې انسانې ناستې دي، اوازونه کوي، تاسو بیا اورئ که نه، ډېر ښایسته خوند کوي، غټ ښایسته مزېدار اوازونه کوي. او دا ټول شاپونه دي، دا داسې نه ده چې که نه خوشي ځای دی،
دا ټول دوکانونه دي غټ غټ، نو داسې عام ځای نه دی، خو دا خوشي چې ده که نو سحر وختي دی، نو خلک سحر وختي دلته بس دغه یو کار دی چې اوس به وده وي، دا به راپاڅېږي دغه 9:30 لسو بجو ته به راپاڅېږي، د هغې نه بعد بیا راځي او دا دوکانونه به کولاویږي. دا ټول له پیزار دوکانونه دي او دا ډېر غټ مارکیټ دی، دا کاټنې واټنې پرتې دي، نو دا د شپې 11 سباونه راغلي دي، نو بیا دا سما کاټنې چې دي دا فضول کاټنې چې دي په دې ځای باندې بیا پرېښي دي او تللي دي، نو ګوره هسې پراته دي. او چې د سحره سترګه راخیږي ما به پنډوکې او د سفر تړلی نه. ډېر خلک هلکانو زه رالم خپلې دیرې ته، خپل کور ته، خپلې کمرې ته، نو ما له راکړئ دلته اجازت، ځکه زه به ناشته وکړم. صحیح ده، ما ناشته هم نه ده کړې. هلکه د ناشتې دا نوم داسې خوږ ناشته دومره نه ده، بس صرف یې یوه پراټه مې راوړې ده، صحیح ده، او دا چای دلته پروت دی، نو صرف دغه زما ناشته ده بس. د ما له راکړئ اجازت، چېرته چې ښاد آباد او خوشحاله اوسئ، د الله په امان.